اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو تمه ده چې تېر درس مو زده شوی وي. د نن ورځې د درس موضوع ده په معادله کې د جمع او تفریق عملیې. فرض کړئ چې A B C د حقیقي عددونو په سیټ کې ګډون لري. په داس حالت کې کا A د B سره مساوي که په دغه معادله کې یا مساواتو کې د C په نوم یو حقیقي عدد دواړو خواو ته جمع شي بیا هم یوه معادله یا مساوات لاسته راځي، یعنی A جمع C به مساوي وي د B جمع C سره. فرض کړئ چې A عدد x منفي 3 ده، B عدد و ده. په داس حالت کې مو کولی شو ولیکو x منفي 3 مساوي کېږي و. دواړو خواو ته مثبت 3 عدد اضافه کوو. مثبت 3 عدد مو ځکه انتخاب کړ چې دلته منفي 3 عدد د x یا د مجهول په څنګ کې دی، تر څو دغه د هغې سره صفر شي او د مجهول لپاره قیمت هم په لاس راشي. نو لیکو چې مثبت 3 مثبت x منفي 3 مساوي کېږي و جمع 3. هغه وخت چې یو مجهول یا عدد علامه ونه لري علامه به مثبت لیکو. دلته په چپه خوا د مساواتو کې مثبت 3 منفي 3 صفر کېږي، نو x یا مجهول به مساوي شي و جمع 3 لس. یعنی په دې خاصیت سره موږ کولی شو په معادله کې د x قیمت پیدا کړو. فرض کړئ چې دلته علامه منفي ده، معنا دا چې په یوه معادله کې که موږ یو مساوي رقم د دواړو خواو څخه تفریق کړو بیا هم یوه معادله یا مساوات لاسته راځي، لکه دغه ډول. په مثال کې دغسې ښایو که A مساوي وي د مثبت 15 جمع x، B مساوي وي منفي 9. په دې حالت کې کولی شو ولیکو 15 جمع x مساوي کېږي منفي 9. دلته د مجهول سره مثبت 15 دي، نو دواړو خواو ته منفي 15 اضافه کوو، یا دغسې وایو چې دواړو خواو څخه 15 تفریق کوو. لیکو منفي 15 مثبت 15 جمع x مساوي کېږي منفي 9 منفي 15. په ښی خوا کې به منفي 9 منفي 15 سره جمع شي ځکه هم علامه دي. منفي 9 او منفي 15 به منفي 14 شي. په چپه خوا کې به منفي 15 مثبت 15 صفر شي، پاتې به شي x مثبت. نو x قیمت به وي څو؟ منفي 14. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې دغه درس مو زده شوی وي. تر بل درس پورې د الله امان.